السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غیرت بهیر یم او د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 11 کلاس کې ستاسې په خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تاسې به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. د نن ورځې درس د تیر په څېر 4 برخې لري: ګرامر، words, expressions and sentences, one question. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې مو په تیر درس کې parts of speech definition یعنی تعریف وکړ او په دې پوه شو چې څو برخې لري. نن هم راځو د parts of speech لومړی برخه او یا هم pronoun لولو. pronoun په پښتو کې ورته نومځری او یا هم ضمیر وایي. ضمیر څه ته وایي؟ pronoun is a word which is used instead of noun and prevents its repetition in the sentences. Pronoun is a word which is used instead of noun and prevents its repetition in the sentences. ضمیر یا نومځری هغه کلمه ده چې د نوم پر ځای کاریږي او په جملو کې د نوم د تکرار مخنیوی کوي. Example ته راشئ: انعام الله is a student. انعام الله is a student. نو که چېرته په دویمه جمله کې زه وایم چې انعام الله is my nephew، نو ګورئ دلته نوم تکرار شو. او که چېرته زه داسې ووایم د هغه په ځای یو ضمیر وکاروم، د هی ضمیر وکاروم، وایم چې انعام الله is a student، he is my nephew. انعام الله یو زده کوونکی دی او هغه زما وراره دی. نو ګورئ د انعام الله د نوم دی، د دې د تکرار د مخنیوي لپاره موږ د هی ضمیر وکاروو. هی چې دی د نارینه ضمیر دی، د مفرد ضمیر دی. نو هی ضمیر چې دی د نوم د تکرار مخنیوی وکړ. نو دا شو موږ سره پروناون او تعریف یې. راځو د پروناون یا د ضمیر قسمونه ولولو. وایو چې pronouns are divided into 9 parts as follow. ضمیرونه چې دي په 9 برخو ویشل شوي په لاندې ډول دي: first personal pronouns شخصي ضمیرونه، second demonstrative pronouns اشاري ضمیرونه، third possessive pronouns ملکي ضمیرونه، fourth distributive pronoun توزیعي یا ویشونکي ضمیرونه، indefinite pronouns نامعلوم یا نامعین یا ناټاکلي ضمیرونه، interrogative pronouns interrogative یا interrogative pronouns دواړه تلفظ کیدای شي، پوښتونکي ضمیرونه، reflexive pronouns انعکاسي ضمیرونه، emphasizing pronouns تاکیدي یا تاییدي ضمیرونه، relative pronouns ارتباطي یا وصل کوونکي ضمیرونه. نو دغه 9 قسمه ضمیرونه موږ لرو یا pronouns لرو چې دا به په راتلونکو درسونو کې له خیر سره په ترتیب سره هر یو د ډیټایل سره لولو. په نن درس کې یوازې personal pronouns یا شخصي ضمیرونه تلې لولو. شخصي ضمیرونه یا personal pronouns are those which are used instead of people, things and places in the sentences. Personal pronouns are those which are used instead of people, things, and places in the sentences. شخصي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې په جملو کې د خلکو، څیزونو او ځایونو پر ځای کارول کیږي. یعنی د ضمیر دنده خدا ده چې د نوم پر ځای کارول کیږي. بیا شخصي ضمیرونه هغه دي چې د خلکو، څیزونو او ځایونو پر ځای کارول کیږي. Personal pronouns یا شخصي ضمیرونه personal pronouns are divided into 2 parts. شخصي ضمیرونه په 2 برخو باندې ویشل شوي. په څو برخو؟ په 2 برخو باندې ویشل شوي. اول subject pronoun یا فاعلي ضمیرونه او دوهم object pronouns یا مفعولي ضمیرونه. نو دا زموږ د ګرامر برخه. په راتلونکو درسونو کې به له خیر سره د ګرامر دغه د ضمیرونو برخه نور معلومات به لولو. دا پای ته ورسېده. او دوهمه برخه زموږ کلمې یا ورځونه دي. د کلمو یا ورځونو په برخه کې 15 لغتونه لرو د تل په څېر. او تاسې کوشش وکړئ چې دغه کلمې یا دغه لغتونه چې موږ تاسو ته درکوو دا په جملو کې وکاروئ تر څو مو په سمه توګه زده شي. لومړی راځو د لغتونو پروننسیشن ده. تاسې زما سره تلفظ کړئ، د هغه څخه وروسته به بیا ترانسلیشن کوو. blood blood border border bird bird bookstore bookstore brave brave. blood معنا وینه، border سرحد، bird مرغۍ، bookstore bookstore کتاب پلورنځی، brave رشوت یا
رشوت ورکول. دا د لغتونو برخه وه. دریمې برخې ته راځو. expressions and sentences، اصطلاحات او جملې. په دغه برخه کې په هر درس کې موږ هغه جملې او اصطلاحات لولو چې په ورځني ژوند کې ورسره ډېر مخ کېږو او ډېر کارېږي. په ننني درس کې د وخت مربوط یو څو ډېر کارېدونکي اصطلاحات لولو. د وخت مربوط یعنې د وخت په اړه چې په چپ طرف ته په انګلیسي او ښي طرف ته پښتو معنا لیکل شوې. every day، every day، هر ورځ. every other day، every other day، یو ورځ بعد. لکه موږ یو کنه دغه کار چې دی یو ورځ بعد به دغه کار ترسره کېږي. every other day، every other day، یوه ورځ بعد. every other night، every other night، یوه شپه بعد. یعنې یو شپه په منځ کې همداسې په بله شپه. every other night، یوه شپه بعد. every other week، every other week، یوه اونۍ بعد. every other month، every other month، یوه میاشت بعد. یعنې یو میاشت وروسته. یو میاشت په منځ کې همداسې او بیا ورپسې په بله میاشت کې داسې وایي. the other day، the other day، څو ورځې وروسته. the other day، څو ورځې وروسته. yesterday، پرون. yesterday، پرون یا تېره ورځ. the day before yesterday، the day before yesterday، پرون نه هغه بله ورځ. یعنې یو ورځ د پرون نه مخکې. the night before last، the night before last، تېره شپه نه هغه بله شپه. تېره شپه نه هغه بله شپه. tomorrow، tomorrow، سبا ته. the day after tomorrow، the day after tomorrow، سبا نه بل سبا ته. نو دا ډېر مهم دي او ډېر ضروري دي. په ورځني ژوند کې موږ په پښتو کې ډېر زیات کاروو، نو باید انګلیسي هم زده کړو. ښه، اصطلاحاتو برخه هم پای ته ورسېدله. نو راځو بلې برخې ته. one question، یوه پوښتنه. په دې برخه کې د تل په څېر یوه پښتو جمله لرو. د هغې لپاره دوه انګلیسي آپشنې لرو. کوم چې ورسره سمون خوري همغه تاسې په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې همغه لیکئ. د لاندې پښتو جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده؟ ته څومره ډاډه یې؟ یو چا ته وایي ته څومره ډاډه یې، نو په انګلیسي کې کوم آپشن ورته صحیح راځي؟ how sure are you، how sure are you، او بي کې راځي چې how are you sure، how are you sure. کوم آپشن چې صحیح وي همغه د کمنټ په برخه کې ورته لیکئ. زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته رسیږي. ستاسې له لیدو څخه نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.